بریدګرو په دې اډې برید کړی. لومړی یو کې ځای په ځای شوي چاودېدونکي توکي د باګرام د پوځي اډې له سویلي دیوال سره چودلي او وروسته 4 نور بریدګرو په دې اډې برید کړی. د نړیوالو ځواکونو چورلکو له هوا څخه په بریدګرو ډزې وکړې. استوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی او د دې ډلې ویاند رسنیو ته استول شوې اعلامیه کې ادعا کړې چې ملګري یې د امریکایي ځواکونو شپږغالي خوړنځي او نورو تاسیساتو ته ننوتي او لسګونه نیواګر یې وژلي دي. داخل ته ننوتي دي، داخل د میدان ته نظامي اډې ته ننوتي دي چې په سپکو او درندو وسلو دوی سمبال وو، چې په راکېټ هم ورسره وو، بمونه ورسره وو، بمیدستین هم کار اخیسته، راکېټونه هم کار اخیسته او کلشینکوفونه هم کار اخیسته. حصارونه ماتوی شو، تر هدف رسیدی شو، پتنګان یو فدایان یو په لمبو ورګډېدی شو، پتنګان یو فدایان یو په لمبو ورګډېدی شو. مونږه نستیرو د ځمکې مونږ ته لاره کوي غرونه، د اوبو په تل کې درونو ماتوو بندونه، خپل ځانونه زاروی شو، ارمانونه خپلوی شو، خپل ځانونه زاروی شو، ارمانونه خپلوی شو، حصارونه ماتوی شو، تر هدف رسیدی شو، حصارونه ماتوی شو، تر هدف رسیدی شو، پتنګان یو فدایان یو په لمبو ورګډېدی شو، پتنګان یو فدایان یو په لمبو ورګډېدی شو. مونږ مضبوط یو له فولادو، لوړ احساس مو ضمیر دی، لاروي یو مونږ د بدر ګړندی زمونږ بهیر دی، مونږ خوښېږو چې لوګی شو، له پاک دین نه سپېلنی شو، مونږ خوښېږو چې لوګی شو، له پاک